لکه منصور مشهور واقعه ده چې د فنا فی الله مقام ته ورسېد، دیته وی استغراق فی الله، بالکل د الله په دې وجود کې ور محو شي. نو استغراق فی الله چې راشي نو هغه ته که دیوال ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که اسمان ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري، حتی که هغه خلق متیا دي بیا نشي کولی چې ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. نو منصور چې ځان ته وکتم نو خدای ورته ښکاري. ځکه چې استغراق را عشق کی کتا سو خیال وکړي. یو عاشق ته چاوي چې معشوقي تصویر دیو بس هغه ورته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی، خو چې زړه مې وشي داسې وګورم او راته ښکاره شي. ما ته د تصویر څه ضرورت؟ منصور استغراق فی الله راغی. اسی عزیزانو دا خبرې زما کول چې دي ما خو تاسو ته وایي چې دیوال ته ډولکې وال دي. زمونږ نه استغراق فی الله راځي او نه استغراق فی الرسول راځي. تاسو خیال راغی دي زمونږ استغراق فی دنیا راغلی دی، استغراق فی المنبر هم راغلی، استغراق فی الحکومت هم راغلی دی. داسې پخوانی کیسې دي وای وریو خو چې باروزی بیا په غضب اخته یې. مونږ ټول داسې. منصور انا الحق وی چې انا الحق وی نو علماء ورونی وو وی انا الحق دا معنا ده چې زه خدای ما وی نسی وی تړلو چې په کومه رسای و تړلو هغه رسای معنا الحق چغې والی په کومه لاره چې روان کړو هغه دیوالونو معنا الحق چغې والی کومه رسای چې دته په غاړه کې واچول او پانسی کولو هغه رسایم ان الحق چغې والی مړی. شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی و. هغه حیران شو چې دا سړي خو ځان ته خدای ویلی نو د خو د استغراق مقامو او دا ولی پانسی کړی شو. نو نیمه شپه وه. شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي. څه وایي؟ شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم. اے خدایا دا منصور دی ولی په دارو کې جوړ دا ولی دا خو ځان ته خدای نه ویلي کنه. آواز ورته وشو منصور بود واقف اسرار سر دوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور تیار دیار رازونا او خودل یار ورتا دیاره رازونه او خودل او داغه دیاره راز فاش کو چغه والی چې چغه والی
نو الله ولا دا سزا ورکړه چې تا دا زما راز ولې فاش کو د عشق راز خو پټي ګوره یوسف علیہ السلام سره اسدا مثال دی پورې درته چې د دې تقویت وشي یوسف علیہ السلام د خوبونو تعبیر ډېر ښه پوهېده په جیلخانه کې یو دوه کسو خوب ولید او هغه یو ته تعبیر دا وکړ چې ته به د جیل نه وځې او د بادشاه په خدمت کې به ولګې خو چې د جیل نه وځې او د بادشاه خدمت ته ورشې نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې ما هم د جیل نه وباسي الله وی ښه اچولې ما په جیل کې او شپارس په هغه سړي کې نو آډر ورپسې راغی چې 12 کاله نور قید شوې دا ټکی دی ولې وکړو دا دی ولې وکړو ذکریا علیہ السلام قوم ورپسې و چې راوینې سي او مړی کوي د چې منډه والا ونې ته ووی چې پناه راکا ونه سیری شو او دله پناه ورکا او تینا غیر چاپیر شو الله دا قوم پړ کې واچول چې په دې من زیاره کوي د زما په موجودګۍ کې د ونې نه ولې پناه وغوښت تاسو خیال لرئ عزیزانو چرته چې د استغراق فی الله راز فاش شوی دی هلته انجام دا شوی نو ولا اله غیرک چې تاسو وایي اوس په منځ کې تاسو به ودرېږئ تاسو به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک خیال هم راغی پوهېږئ نه چې ولا اله غیرک څه ته وایي ولا اله غیرک لک یو 2 سکنډو له سوچ وکړئ محدثین وایي چې په هفته کې به یو ځل په جنت کې میله لګي نو هغه میله کې به دا جنتیان ګرځي ګوري را ګوري شیونه بالی وغیرہ وغیرہ الله به ته تپوسو کی چې خوشحالي ای دا جنتیان به ورته وایي چې یا الله څه کمی نشته نو الله به ورته وایي چې یو کمی پاتې دی ملائکو ته به حکم وشي چې زما او د دوی منځ نه دا حجابونه لرې کړي نو د اهل جنتو د الله د منځ نه به حجاب لرې شي نو دا ټول اهل جنتو ته به خدای ځان وښیي چې ځان ورته وښیي او دوی ورته وګوري نو دا ټول اهل جنت په هغه یو کتو به داسې نسکور وغورځي چې نسکور وغورځېږي چې راپاسي نو الله به وایي څنګه وایي به یا الله نم دا جنتونه پکار دي نم دا محلونه پکار دي نم دا نعمتونه پکار دي خو چې دا مزه یو ځلې بیا وي اوس هغه مزه اوس د معشوقې د کتو مزه چې ده دا خو د عاشق زړه نه تپوس پکار دی که نه اپه نه شئ تاسو خو روټي خلاص عاشقان یې که نه پوه شوې یو ځای کې ما تقریر کولو نو یو حافظ ناست ما ته وی چې زه په سترګو ړوند یم څه ګورم نه خدای خبر چې جنت کې به م څه وینم که نه چېرته د غوښې د کړهي بندوبست کوه تقریر دی ویل 2 غنټې وکړو دا به ګورئ دا به ګورئ مونږ دنیا کې ویل څه نه ګورو نو جنت کې به څه وګورو خو د غوښې د کړهي بندوبست نو هسې یم چې دا ذوقي څیزونه دي ذوقي
دا هغه خلقو ته پته لګي چې کوم دنیا کې صاحب حال وي، دنیا کې او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی. اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی، دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی، دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوند دې څنګه و؟ چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خویم در باندې خوند دې ډېر وکړو، خو په دې مې پوه کړه چې اوس مې ستا رضا پکار ده چې ته خوشحالېږې په څه. نو الله ورته وی چې زه خوشحالېږم بتلاوت القرآن، قرآن ډېر لوله زه په دې ډېر خوشحالېږم. تاسو خیال راغی؟ دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پڼې نه وې پخپو کړې خپیاب له به ګرځېده او هره شپه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده. تاسو خیال راغی؟ بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغې کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه و، د شیعو یو ډله ورته رااله، هغې ورته ووایي چې مونږه مسلمانېږو خو که مونږ ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو. مولانا قاسم نانوتوی ورته وویلې چې نه خوب کې نه په ویښه یې درته کوم، په ویښه راځئ. د مخکې یوه ډله ورپسې یو د غره ډیرای غوندې وه چې هغې نه یې واړول، په ویښه یې ورته د رسول الله زیارت اقدس وکړ. رحمان بابا هم په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې، زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې، ما په ویښه دی لیدلی په خواب نه دی. د روضې مبارکې نه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شي. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضې مبارکې ته ورغی، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وی، روضې نه ورته آواز وشو چې وعلیک السلام یا ولدی، پتا دیم سلام یې زما بچیا. دا خو بارها شوی. نو عزیزانو عرض میں داو چې دا ذوقی سیزونه دي او ذوقی سیزونه چې دي هغه چاته پته لګي چې په جبه کې دي. او زه تاسو ته وایم چې ګوړه ډېره خوږه ده او تا په عمر کې هم ګوړه نه کتلي نه دي خوړلي، ګوړه ډېره خوږه ده، ډېره خوږه ده. که 100 کاله لګیا یم هم ته به په خوږوالي پوه نه شي، 100 کاله. او که زه وایم چې ګوړه ډېره خوږه ده او ته څنګه خوږه ده او یو چکای مې درکړه او په خوله دی که پاټه کې به په خوږوالي پوه شي. نو مونږه ذوق خراب دی. ذوق کم سړی چې ملیریا تبې والی وي هغه له چې شات په خوله کې ورواچیم هغه هم ترې تراخه لګي، ځکه چې تبې والا خوله تراخه کړي. نو مونږه د بیکیانې رونه یو. رحمان بابا وایي چې که بیکیانې له د شاتو لختي ورکې
بیکیانې ونه ده او ته لاندې د اوبو په ځای د شاتو لښتی ورکي. که بیکیانې له د شاتو لښتي ورکي عقوبت به تې ترخې پچې گزار شي. که د شاتو لښتي ورکم ترخې پچې به راغورځوي. مونږ د بیکیانې ونیو او خبرې زمونږ ترخې پچې دي، نو زمونږ ذوق خراب. دماغ کې عیاشي غریانی او فحاشي ناسته ده. مونږ چې بازار ته وګورو اوزو سوا د آرامتوب نه بل شی نه ګورو. ښځې دي او جنکۍ دي او عیاشي ده او دبلي دي او باجي دي او سرناګانې دي او بربند فوټوان دي او دغه آرامتوبونه شپه ورځ زمونږ سترګې ګوري او شپه ورځ زمونږ غوږونه اوري. داسې ده که نه ده؟ شپه نو زمونږ ذوق به څه شي؟ نو زمونږ مثال عزیزانو هغه د ګونګټ دی. ګونګټ د بورا مېلمه شوی، بورا ورته دا ګلو ګوره، دا ګلو ګوره، دا ګلو ګوره، دا ګلو ګوره. مازیګره پورې د ګلونو سیل پې وکړو. مازیګر ته تپوس وکړو چې څه خوند دی و؟ ګونګټ ورته ویل والله که پې پوه شو. وی د دې ګلونو بوی در نه راغی؟ وی نه خدا که راغلی. بیړه دې غرکشه زما اړه وچاودو تالی بوی در نه راغی. ویل بوی به څنګه راشي؟ ګونګټ ورته سپېږمې داسې کړي، یو روړی د غولۍ په یو سپېږمه کې پرته وه، بل